سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وموندلئ. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د غوړي نشان ووهئ. مننه. هغه خلک چې غواړي د عشق نه او د داسې محبت او مینې محبت څخه ډک شیف کوروالی وکړي، نو د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په ښکلي او ښایسته نظر کې تاسو راسره شریک اوسېږئ. نو تاسو راځئ کولی شئ تاسو په دې طریقو د مېرمنې سره عشقي او محبت څخه ډک سیکس وکړئ. لومړی تاسو داسې چل کولی شئ چې تاسو لومړی د مېرمنې سره د عشق او محبت خبرې وکړئ. کله مو چې د عشق او محبت خبرې وکړئ، نو وروسته تاسو کولی شئ دغه یو شی د مېرمنې په شرمګاه استعمال کړئ او بیا تر شپې تر 10 دقیقو پورې په هره دقیقه کې تاسو کولی شئ 2 او 3 ځلې مېرمنه راضي کړئ. یعنې تاسو کولی شئ په دې طریقې تاسو مېرمن ډېر ژر خلاصه او انزال کړئ. تاسو کولی شئ د واسلین څخه استفاده وکړئ. د مېرمنې شرمګاه د واسلین سره غوړولو ډېر غټې او زیاتې ګټې لري. که تاسو چېرته غواړئ د مېرمنې شرمګاه ښایسته شي، نو تاسو کولی شئ په دې طریقه سیکس ورسره وکړئ او دا طریقه هم استعمال کړئ. که غواړئ د مېرمنې شرمګاه مو ښایسته شي، نو تاسو واسلین استعمال کړئ. د دې طریقې داسې دا تاسو به وکړئ چې تاسو لومړی کله د سیکس مخه کوئ او سیکس ته مخه کوئ، نو تاسو لومړی واسلین واخلئ او د مېرمنې شرمګاه ته یې تر 10 منټه پورې ورکړئ. یعنې د مېرمنې شرمګاه تر 10 منټه پورې مساج کړئ تر څو د مېرمنې شرمګاه په خوند کې راشي. کله چې د مېرمنې شرمګاه په خوند کې راغله، نو تاسو له هغه وروسته کولی شئ بیا خپل کوتک داخل کړئ. یعنې دغه طریقه تر ټولو اسانه طریقه ده د مېرمنې د خلاصون لپاره چې مېرمن ژر انزال شي. نو کولی شئ چې واسلین څخه ګټه واخلئ. که هر وخت تاسو وغواړئ چې مېرمن ژر خلاصه شي، نو تاسو د واسلین څخه ګټه واخلئ. د واسلین څخه مېرمنې ته مساج ورکړئ. د مېرمنې شرمګاه د واسلین سره مساج کړئ تر څو تاسو ژر انزال کړئ مېرمن. نو دغه طریقه تر ټولو بهترینه طریقه ده. هغه خلک چې غواړي چې مېرمن ژر خلاصه کړي، نو کولی شي دا طریقه استعمال کړي. هېڅکله هم وچ سیکس یا هم په وچه سیکس هېڅکله مه کوئ، ځکه وچ سیکس داسې وي چې مېرمنې شرمګاه هم په اذیت کېږي یا په عذابېږي او درد کوي. او که چېرته دغسې واسلین سره غوړه شي، نو بیا ډېر خوند سره برابرېږي. نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې زموږ ویډیو ګوري او زموږ ویډیو ته کمنټ لایک ورکوي، د بد کمنټ څخه ډډه وکړئ. هېڅکله هم بد کمنټ مه کوئ او بد لایک مه کوئ. خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښ شوي لایک کړئ، شیر یې کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.